السلام علیکم ورحمت الله. ملګرو، کم کسان چې دا غواړي چې مانه د الله رب العزت راضي شي، که ملګري دې دا ویډیو وګوري، په دې کې ورسره داسې کلمه شیر کوم، داسې کلمه درته ښیم چې ډېره زیاته اسانه ده. صرف یو کرښه کلمه ده، یو کرښه، او دغه کلمه چې تاسو سحر او ماښام درې پیرې وایي، نو الله رب العزت په تاسو نه راضي شي. هر انسان دا غواړي چې مانه د الله رب العزت راضي شي. دا ځکه په دنیا کې څوک هم نه وي چې هغوی دې دا نه غواړي چې مانه د الله تعالی راضي شي، بلکې هر مسلمان، هر انسان دا غواړي چې مانه د الله رب العزت راضي شي. نو د هر انسان په زړه کې دا ارمان دی، دا تمنا یې ده چې مانه د الله رب العزت راضي شي. او که الله تعالی درته ملو شو، الله تعالی که مونږ نه راضي شو، بیا غمونه چرته، غمونه بیا ختم، بیا پریشانۍ هم ختمې، بیا مصیبتونه هم ختم، بیا تکالیف هم ختم، هر مشکلات بیا ختم، بیا صرف او صرف سکون، چین، آرام به وي زموږ عزتمندو. نو کوم ملګري چې دا غواړي چې مانه د الله رب العزت راضي شي، هغوی به څه کوي؟ دغه ملګري به سحر او ماښام صرف 3 پیرې دا دعا وایي: رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی الله علیه وسلم رسولا نبیا. بیا وایي دا دعا: رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی الله علیه وسلم رسولا نبیا. دا کلمه دا چې څوک سحر او ماښام 3 پیرې وایي که نه، نو دی نه به الله تعالی په دنیا کې راضي کېږي. زموږ عزتمندو، ډېره اسانه دعا ده، دا دعا زده کړئ، ډېره اسانه دعا ده، دا زده کړئ او سحر او ماښام یې 3 پیرې وایي. او یو سحر نه څه مراد دی؟ د سحر دا 12 بجې چې وي که نه، د دې نه مخکې چې کوم ټایم دی، دا ټول په سحر کې راځي. او ماښام نه څه مراد دی؟ مازدیګر نه واخلئ تر کومه پورې چې تاسو اوده شوي نه یې، نو بس دا ټول ټایم ماښام ټایم دی. نو د سهاري 12 بجو نه مخکې دا کلمه 3 پیرې ویل شي. او د مازدیګر نه وروسته چې څه ټایم تاسو ویلې، که مازدیګر مونځ نه بعدې وایي، که ماښام مونځ نه بعدې وایي، او که ماسخوتن مونځ نه بعدې وایي، دا کلمه چې تاسو 3 پیرې وایي، تاسو نه به الله تعالی په دنیا کې راضي شي. زموږ عزتمندو، نو د دې کلمې د ویلو خامخا اهتمام کوئ. ټیک ده؟ الله رب العزت مو خوشحاله باد ساته. دعاګانې کوئ، دعاګانې به کوو. الله